ګرانې مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټي شانتې کلیپ هم صحیح کړو. دا مراد دی ورسره چې د فاطمه ګل ناسته یو څو ورځې مخکې د دې جګړه راغلې او طلاق ته نوبت د دې رسېدلې وه. فاطمه ترېنه مرور تللې وه، نو هغه په څه وجه باندې تللې وه؟ فاطمه په دې وجه باندې تللې وه نیلم ګل د هغې خلاف پوسټونه به لګول. نو دوستانو زه به تاسو سره چې دی نو د فاطمه ګل او د مراد متعلق یو څو ضروري خبرې دي هغه په دې ویډیو کې به شیر کوم. تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړو نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم. نو دوستانو خبره داسې ده نیلم ګل چې دی نو د فاطمه ګل خلاف پوسټونه به لګول په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې ځای ځای کې چې دی نو نیلم ګل به د فاطمه ګل خلاف پوسټونه به لګول او هغه چې کومه خبره وه په فاطمه ګل باندې به بده لګېدله. نو فاطمه ګل او د مراد ترمنځ جګړه راغله، نو هغه جګړه دونه زیات مخکې لاړه خبره چې دی نو طلاق ته ورسېده. بیا فاطمه ګل چې دی نو مراد نه مروره شوه او لاړه وتښتېده خپل کور ته، نو خپل مور پلار کره. نو مراد هم چې دی نو ډېر زیات تنګ شوی و، نو هغه هم ورته چې دی نو کنځلې ورته کړي دي، ردې بدې ویلي دي. د دې جګړه ډېر زیات خرابه جګړه شوې وه. مطلب دا ده چې لاس څپېړې دی چلولي دي. نو مراد څه ټایم کور کې یوازې ناست و، نو ده سوچ وکړو یار دا اوس خو زما ګزاره نه کېږي بغیر د فاطمه نه. نو هغه جرګې باندې جرګه لیږله، نو آخر کار هغه جرګه کامیابه شوه او فاطمه ګل بیا واپس راغله. چې فاطمه ګل واپس راغله نو د نیلم ګل دا کوشش شو چې دی واپس یو ځای نه شي. نو دلته کې چې دی نو هغې دلته کې یو ځای شو، بیا نادیه ګل شو او منصف شو. منصف چې دی نو تاسو خو پوهېږئ دا خو چې دی نو د مراد مشر ورور دی. نو منصف او نادیه ګل دی بیا پروګرام جوړ کړو. نو پروګرام کې دا دواړه یو ځای تاسو صحیح کړل چې ناستې په کرسۍ باندې. نو د دې دا کوشش مونږ چې دی نو داسې پروګرام جوړ کړو لکه د واده وي. نو خلک به تپوس کوي، نو څوک به ورته وایي چې دا د مراد برډ دی، څوک څه وایي څوک څه وایي، او څوک به دا وایي چې دی نو دا د دی چې دی نو د واده انیورسري دی. نو دی رنګ نومونه ول ورکوي. نو اصل کې چې کوم خبره ده دوستانو هغه خبره دا ده چې فاطمه ګل واپس راله او دا چې دی نو څه ټایم واپس راله نو دی یو جشن مناولو. نو د فاطمه ګل د راتلو په خوشحالۍ کې دی چې دی نو دا پارټي کړې ده. نو بس دوستانو دا ضروري میسج او پیغام مو ما خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ماله څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله دوستانو ډېر زه تاسو سره به داسې یوې نوې معلوماتي ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.